چې کله ټول علماو خپل نظر څرګند کړ نو قاضي ابو جعفر سعد ته مخ ور واړو او یې ویل سعده ته څه ویل غواړې؟ سعد په دې حالت کې جګ شو او زړه نه زړه خپله وینا پیل کړه. هغه وینا په دې ټکو پیل او دوام ورکړ: د ملت مشرانو، دا د اندلس بدمرغي ده چې کوم کار ډېر کلونه پخوا باید پیل شوی وای نن یې تاسو کوئ. زموږ د ټولنیزې بې پروایي له امله پر اندلس هغه څوک واکمن شوي دي چې پر هغوی پورې د ښو هیلو تړل د ځان دوکه کولو په معنا دي. تاسو دا غواړئ چې د نصرانیانو له ظلم څخه د اندلس د ژغورنې لپاره په خپلو کې اخته امیران سره یو او منظم شي. تاسو دا غواړئ چې دوی د صلیب د علمبردارانو مقابلې ته د اسلام بیرغ اوچت کړي، خو تاسو باید دغه حقیقت هیر نه کړئ چې په دوی کې زیاتره داسې دي چې د اسلام د ناموس او د قوم تر خپلواکۍ د الفانسو دوستي ډیره ورته ګرانه ده. کوم واکمن چې د خپل رعیت وینې زبېښي او الفانسو ته باج ورکوي، تاسو له هغو څخه څه هیله درلودای شي؟ له هغوی څخه د څه خیر تمه له ماضي څخه د مخ اړولو او له حال څخه د سترګو پټولو په معنا دي. زما مشرانو، زه ستاسو په خلوص شک کول ګناه بولم، خو که تاسو د لرګیو په اسونو باندې سورېږئ او د کومې لوبې ګټل غواړئ نو دا به هسې د ځان دوکه کول وي. دغه خلک مړه شوي دي، د دوی مړیو بویونه کړي او اوس به کومه معجزه دوی له قبرونو څخه راوباسي او د اسلام د غازیانو په لیکه کې به یې ودرولای شي. دوی د خدای او رسول څخه باغیان دي. که په دوی کې څه انسانیت و نو هغه د چاپلوسو شاعرانو، مسخرهچیانو او ټوکمرانو په مجلسونو کې ترې تللی دی. ښاغلیو، په دې پروګرام کې زه ستاسو د بري هیله نه لرم. که مجلسونه جوړول، په بدچارو ښځو د بېغیرتۍ ښودنه، رنګارنګ دسترخوان غوړول او د شاهانه کش او کړپ ننداره دښمن له موږ څخه ویرولای شي نو دا خلک زموږ په کار راځي. که د جګړې په ډګر د سرتیرو د تورو پر ځای د شاعرانو قصیدو کار ورکولای نو یوازې د معتمد درباري شاعرانو به د دنیا د شاعرانو ژبې ورباندې کړې وي. خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې په دې کې هیڅ شی هم د یو ولس برخلیک نشي جوړولای، ځکه خو پر دغو کسانو پسې منډې وهل موږ ته د مایوسۍ پرته بل حاصل نه لري. دغه خلک چې د قوم له اوښکو څخه د خپلو کړسندو خنداګانو د وسایلو پر برابرولو باندې عادت شوي دي، د جنگ په زحمتونو او مصیبتونو کې له قوم سره ملګرتیا نه کوي. ورونو، په دغه حالت کې چې سعد دا خبرې کولې، یو تن جګ شو او یې ویل: نو ستا مطلب دا دی چې موږ له امیرانو څخه مایوس شو او داسې وګڼو چې په اندلس کې د مسلمانانو د ازادۍ ورځ ګرځېدلې ده او موږ ته د وطن له پرېښودو پرته بله لار نشته. د سعد مخ له غوسې څخه سور وخوټېده او په درانه اواز یې وویل: نه، زما په باب تاسو بدګماني مه کوئ. زه د اندلس د خاورې پر هره لویشت خپلو وینو تویولو ته تیار یم. زه غواړم یوازې تاسو ښاغلي د غلطو هیلو له خیال راووځئ. زه د دې وړاندیز مخالف یم چې د جګړې په میدان کې د ولس مشري باید همدغو امیرانو ته وسپارل شي. که موږ غواړو د اسلام لپاره ژوند وکړو نو یوازې یوه لار په مخ کې لرو چې ولس د دغو ځان غوښتونکو د تخت او تاج د ساتنې پر ځای د اسلام د دفاع لپاره راویښ کړو. د اندلس د ساتنې مسئله نن د هغو خلکو د ژوند او مرګ مسئله ده چې غواړي د مسلمان په توګه ژوندي واوسي. موږ باید د هغو امیرانو د مرمرینو ماڼیو پر ځای د ولس جونګړو ته پام واړوو. د وخت غوښتنه دا ده چې سر له نن څخه دا کار پیل کړو. زموږ په مخ کې به ډېرې ستونزې وي. واکمن لوری به د اسلام په نامه د ولس راویښېدل ځان د خطر وبولي. خو زه تاسو ته باور در کوم چې که موږ په نیک نیت، صبر او اخلاص د خدای او د هغه د رسول امر ته غاړه کېږدو نو د هر خطر په مقابل کې به د یو نه ایلیدونکي کمرو په څیر باندې ودرېږو. د دین مشرانو، نن وضع داسې ده چې دښمن په هر ډول وسلو سنبال پر ډګر ولاړ دی او موږ ته ټټر وهي او تاسو پر مړو اسونو د سینونو ایښودلو په فکر کې یئ. زه ستاسو په نیکو نیتونو باندې شکمن نه یم، خو چې کله تاسو دغه امیران له نږدې څخه ووینئ نو وبه پوهیږئ چې زموږ بې پروایي د ځمکې په سر ټول ذلتونه
په څو ګېډۍ کې تړلي او زموږ د قوم پر شا یې بار کړي دي. راځئ ولس ته د جهاد او عمل د لارې ورښودو نه مخکې هغوی له دې ذلیل بار نه بېغمه کړو. د سعد له وینا وروسته نوي بحثونه پیل شول. ځینو ویناوالو په زغرده د سعد د نظر ملاتړ وکړ، خو زیاتره علما په خپل نظر باندې کلک ودرېدل.